بلااخره خوشال سادات د ټولو افغانانو او د ولسمشر غني په وړاندې خپله خوله خلاصه کړه. دا چې خوشال سادات تازه څه ویلي دي، افغانانو ته کوم پیغام ورکړی دی، ویډیو راسره تر پایه پورې وګورئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین خوشال سادات د 11 میاشتو دندې کولو وروسته په خپله فیسبوک پاڼه باندې لیکلي دي چې د ولسمشر غني وروستۍ پریکړې ته کاملا احترام لرم. جنرال خوشال سادات وایي د کورنیو چارو وزارت د امنیتي معین په حیث مې 11 میاشتې دنده ترسره کړه چې د دندې پر مهال مې د زورواکو قانون ماتونکو او ترهګرو پر ضد مبارزه وکړه او اوس د ولسمشر غني وروستي تصمیم ته کاملا احترام لرم. سادات لیکلی دي چې د افغانستان د خلکو د غوښتنو د جلات المآب جمهور رئیس د هدایاتو د افغانستان د ناپیزه قوانینو سره سم خپله دنده پای ته ورسوله، خو هیله ده چې د افغانستان د خلکو دغه دلیل د قناعت وړ ګرځېدلی وي. خوشال سادات افغان ځواکونه یو ویاړ بللی دی چې خپله سپېڅلې دنده په افغانستان کې ترسره کوي. خوشال سادات وروسته له هغې خپلې څرګندونې له افغان ولس سره شریکې کړې چې د هغې د دندې د لرې کېدا سره سم په ټولنیزو رسنیو کې ګڼو خلکو په افغان حکومت نیوکې وکړې چې ګواکې له بریالۍ دندې لرې کړ. خوشال سادات څو ورځې وړاندې د افغان حکومت له لوري له دندې لرې شو او پر ځای جنرال عبدالصبور قانع اعلان کړی شو، خو د حکومت په دغې پریکړې ګڼو افغانانو نیوکې وکړې. هغه مهال د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب د کورنیو چارو وزارت نوی امنیتي مرستیال عبدالصبور قانع د یاد وزارت ملکي او نظامی کارکونکو ته رسما وروپېژانده. خوشال سادات بله دې وروسته په دفاع وزارت کې د ښوونې او روزنې د رئیس په توګه نوې دنده پیل کړي څو د افغانستان لپاره نوي جنرالان وروزي. افغان حکومت وایي چې تغییر او تبدیل د یوې منل شوې ادارې اصول دي چې د مدیریت او مؤثریت او د چارو د ښې والي په پار ترسره کیږي، خو ګڼ شمېر افغانان د حکومت په دې پریکړه سخت خواشیني دي او وایي چې د جنرال سادات باید د افغانستان لپاره د 1 کال په موده کې تر ټولو ښه او بریالي ماموریت ترسره کړ چې د امنیتي حالاتو ترڅنګ یې زورواکان، لنډغران، جنګ سالاران مات کړل. ګرانو مینوالو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي، که مو خوښه شوي وي نو در سره لایک کړئ او ملګرو سره هم شریکه کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.